دا برخه د الفبا د فصل څلورم برخه ده. کله چې تاسو لومړنۍ درې برخې تکمیل کړي وي او د پښتو ژبې د ټولو تورو لیکل او لوستل مو زده کړي وي، نو تاسو به په دغه برخه کې دلته چپ لوري ټول الفبا توري اصلي بڼه پیژنئ. دلته د اصلي توري ترڅنګ د همدغو تورو حالت د لغتونو یا کلمو په ترکیب کې موږ راوړي. دغه لاین د دغه توري لومړنۍ بڼه په کلمه کې او دای منځنۍ بڼه په کلمه کې او دای هم اخري بڼه په کلمه کې ده. همدارنګه چې کله تاسو پر دغو تورو کلیک کړئ، موږ دوه کلمو کې تاسو ته د مثال په ډول لیکلي دي چې تاسو وپوهیږئ زموږ هدف د توري له دغه لیکل شوي حالت څخه څه دی. ستاسو دنده په دغه برخه کې دا ده چې تاسو د پښتو ژبې د الفبا تورو دغه حالتونه زده کړئ، که ممکن وي په کتابچه کې ولیکئ. دوستانو، که چیرې تاسو زموږ تعلیمي کړنې د پښتو ژبې او پښتنو د پرمختګ لپاره سپورټ کوئ، نو دغه لینک شوي اکاونټونه لایک، فالو او سبسکرایب کړئ. مننه.